اوس نه ګټي طبیعت مکمل خراب شي سړي خرازه لګ صبر وکړه صبر مومن سے خبر وره زه پوهېږم لیدونکو د دې لږ طبیعت ګډوډ شو چه دا چه وای اسمان در باندې را دانګم لکه چې دا سره کوم خبرې د غواګانو خو کې د لیو سلامونه بیا هم ستړي مو شئ حنیف الله حقیار یم د کیمرې په برخه کې نه سره سراج الدین پشواک صاحب ملتیا کوي زموږ نن چې دا نوې خپرونه ده او نوم نه به خبر شي چې نن د خپرونې نوم دی درز غوبل یعنی چې میکس اچار بس کله وروګله یو غاړې کله بل غاړې کنه نو خدای چې تاسو خوښه وړ وځي دا به زما ولا پرینګي لتا سره او ملګرو نن راغلی کوم ځای ته دا ځای به تاسو پیژنئ ته راغلی چکر موالي دې ته وایي سراج امانت بڼ چې دا ډېر مشهور او تاریخي بڼ دی نن خوشاله یم چې راغلی یم او نن تاسو دلته ویډیو برنامه برنامه تاسو پرینګ په بخښنې سره زه یو پرینګ تاسو ریکارډ کوو نو راځئ زموږ سره ملتیا وکړئ دا خپرونه تر پایه پورې وګورئ او د دې ځي هغه ښایسته انځورونه او شاټونه هم وګورئ دا وسره کم چل دا وروره په ټول ژوند کې چېرته مرکه نه ده کړې په ګونګي اخوتي یار چې پښتو وایه دا کومه چینایي وایي لکه چې چې څنګه لکه کراټمین ورور چې دا چې وایي اسمان در باندې را دانګم لکه چې دا سره کوم خبرې مړی نه ختې دا واوروره اوبه راوړه ته اوبه څکې مړی نه ختې دا واوروره مړی دې نه ختې چې والا که پوهېږو په دې ژبه چینایي وایه پښتو واوروره دا چې د خوړلو شی دی خوړل دی پښتو وایه که په پښتو پوهېږي چینایي باندې نه پوهېږم چې پښتو وایه چې جواب دې ته درکړم چیسکې زه یې وسکمه زه چای وسکمه سهار خو نه دی پیسې راچوې وسکمه غریبي ده که نه غریبي ده پیسې راکړه چې وسکو کومه ده نه په موږ به خدای ورحم دی نه بېرته هماغه ژبې له لاړ شه ښه دې وکړله پښتو ته راشه پښتو ته هماغه نه پښتو ته لاړ شه پښتو ته هماغه پښتو ته لاړ شه نه پښتو ته نه پښتو ته لاړ شه خو سم خبرې کوه که نه سایته دغه ده وروره ته سوال وکړه زه درته اوس جواب درکوم زه پښتو نه کوم ته به جواب نه نو ته دا په کومه ژبه کې خبرې کوې یار نه انګلیسي ده نه په انګلیش ته دا چی ته یو کار وکړه زما د پښتو جواب راکړه بیا خراب شوم دا اوس ولاکه پوهېږو چې چی وی ته ډېره وبخښنه خبرې به جوړې شي نور خو یې له خیره ولا ښه شکر د خپله څنګه یې په ژوند کې څه ارادې لري ولا ارادې مې دغه دي چې مور او پلار مې عمرې ته ولېږم ارادې د ټول ته د زړه خبره وکړه او ته پکې ګونګ
د ستوني مشکل دی کنه کله ځه خیر ده مړه بس. کله ارادې خو مې دغه دی چې مور او پلار مې ولېږه ماج ته تا واده کړی دی نه وروره زما چې ژبه کې مشکل کله تاسو په لهجو سر ده خیر ده وروره الله دې تر اوسه صحت درکړي صحیح ډېره مننه کور ودان خدای چې خفه شوی نه یې نه هېڅ خبره په آخر کې خیر ده 2-3 څپېړې مې وه خو دا ژبه مه کوه بس ځوانانو ته مې دغه پیغام ده چې کوشش وکړئ چې د پیسې وګټئ حلالې وګټئ لاسونه تڼاکې کوي خو حلالې وګټئ او مور او پلار هم یو ښه ځای ته حج ته ولېږئ ډېره مننه کور ودان بیا راشو خبره بس ښې شېبې ولرئ ها شوخي مې سره خدای خفه شوی نه یې نه هېڅ خبره ډېره مننه کور ودان چې موږ ته د وخت راکړ تاسو سره شوخي کوم چې تاسو ریاکشن خو ماشاءالله ډېر خنداګانې پکې وکړې دغه ویډیو موږ تاسو په خوا خپروو پرې څه مشکل خو نشته هېڅ مشکل نشته ډېره مننه په دې موږ زیات خوشحالېږو چې وطنوالو په شونډو مسکا راولي ډېره مننه ژوند د الله په سلامونه ستړي مه شئ حنیف الله حقیار یم په کیمرې برخه کې سره سراج الدین پژواک صاحب ملتیا کوي نن راغلی یم سراج الامارات بڼ ته چې دا یو ډېر مشهوره بڼ دی چې اکثره ځوانان دلته په چکر دپاره راځي میلو دپاره راځي نو د دغه تړاو باندې یو ځوان مې پیدا کړی دی زموږ مرکه لرو له موږ سره پاتې شي سلامونه ستړی مه شي خیر اوس کور دی ودان عطاالله مومند یم د روداتو ډېره مننه ما خو لا نوم پوښتنه نه وکړې تا ډایرکټ ویلې مخکې ښې که نه مخکې دې پوه کړم ته په عذاب نه شې عایشه وسې هو که نه ښه مومن صاحب راتلونکي څه پلانونه لري د دې پلان خو په راتلونکي داسې دی که نه چې زه به له خیره د کاروبار به شروع وکړم ته ما نه پوښتنه کوې ته خپله جواب ورکوې خو تا داسې که ماته خوند رانه کړه که نه دا خبره داسې کار مه کوه که نه ګوره ښه مکتب دې ویلی دی هو څومره پورې دی ویلی 12 مې خلاص کړی ښه په مکتب کې هر سړی یو کتاب بدې راځي یو موضوع بدې راځي لکه ستا کوم یو پکې ډېر بدې راځي وجه څه وه وجه دغه وه که نه چې دې ته نه زده کېده دا و تنبل پکې تنبل سړي ته خو چینی یادېږي همدغسې و که نه تنبل به پرې راځي که بس نه همداسې وګڼه صحیح شو ګوره ملګرو زه ځانه نیوکې نه کوم دا خبره جدي وه څه که دې ویلې جواب باید زه ورکړم ته څنګه جواب ورکوې وروره ته نو مړه پوښتنه ګوره معنی که کوې نه جواب هم ته ورکوې خو دا خو چې دی صحیح نه دی که ته پرېږده مړه خبرو کې د هېڅ خوند نشته بیخي خوند نشته خبرو کې دی خو زه خدای راوستی یم نو څنګه کې ښه دغه د تعلیم معلیم نشته دوباره بیا پوښتنه وکړه تعلیم ولې نشته درته مې ونه ویله ښه زما کله کله د یاده موزي که نه او د ژوند حالات د ما څنګه تېرېږي ولا ژوند حالات بیخي ګډوډ دی ته خو ما نه پوښتنه کوې ته ولې جواب ورکوې وروره خو زه تا سره کومک کوم که ته خبرې نه کوم مې ورور یې زه نه راسره په کاروبار کې ډیکه در کوم شریک یې نه مې ورور یې نه راسره کاروبار کې شریک یې ته څنګه پوښتنې ته جواب ورکوې ښه نو ولې ښه مصروفیت فلحال چې لري ولا فلحال مصروفیت چې دی که نه هېڅ نه لري قلار بس پلار یې ګټي او دی خوري او په خېټه یې ویاړي او خېټه یې کړې ده ورسره غټه شوې خېټه دا خبره خو ده پلار یې ګټي ښه او ته به کله پلار د ګټي بس زمونږ دا هغه وخت کې ګټي که نه هغه وخت کې که نه چې کله انډیواله پلار کمزوری شي د ناستې د پاس نه وي که نه همدغسې ده که نه که اوس نه ګټي طبیعت مکمل خراب شي سړي ښه راځه لږ صبر وکړه صبر مومن صاحب خبره وره زه پوهېږم لیدونکو د دې لږ طبیعت ګډوډ شو ډېر تا راته په زوره ګډوډ کو ورور ته پوښتنه مانه کوې جواب هم ته ورکوې دا خو غلط ده که نه خزن نه بعد داسې نه کوم چې ستا جواب نن نه بعد نه اوس نه بعد داسې مه کوه په رنګونو کې کوم رنګ خوښېږي د دې چې دی بانجاني رنګ ډېر خوښېږي همداسې دی که نه بانجاني ښه رنګ دی که نه ښه بس لیدونکو دا اوس زموږ د خپرونه ښه په لوستو کې پیغام دې څه دی د لیدونکو ته ولا پیغام خو نه پیغام خو داسې دی که نه پیغام چې دی حالات ګډوډ دي انډیواله او کومکونه ورسره وکړي بیخي در په در دی همداسې دی ته باید موږ سره کومک وکړې که نه ګوره ته خلک مه یادوه که نه نه انډیواله ګوره ما د میک نیولی په لاس کې پیسې مې نه دي چې تا سره کومک کوم چې تنداواله شوخي مې سره خدای خفه شوی نه بیا هم لیدونکو څه پیغام لري هغه ځوانانو ته چې په تیارې خوري د پلار ګټې ته ناست دي باید کار وکړي همت وکړي پیسې وګټي ډېره مننه او که خفه کېږي دا ویډیو خو نشر کړو نشره که کومه خبره خو به نه وي خبره نشته ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ د الله په سلامونه بیا هم ستړي مه شئ رالو دلته یو ملګری ناست دی او د چایو فرمایش یې ورکړی دی چای هم راوغوښتی دی نو د دې سره خبرې اترې لرو مرکه لرو نو له موږ سره پاتې شئ سلامونه ستړی مه شئ وعلیکم سلام تاسو ښه دی وروره مننه ډېره مننه په پیل کې نوم څه دی زما نوم خالد افغان نورستاني خالد افغان بله یو خالد افغان
خالد افغان نومیږي او دلته راغلی دی چکر ته فکر کوم د چای فرمایش مې کړی دی او شین چای دی که شیدو چای دی بس ستاسو چې څه خوښېږي همغه راوړی تاسو چې ولیدې په دې خاطر ما فرمایش ورکړ ډېره مننه دا ورته که نه چې تور چای دی خوږي بیا وران شو که نه شیدو چای شیدو چای ډېر خوښېږي شیدو چای خو ملګرو زما خپل هم ډېر خوښېږي که کله کله خوب کې هم ګورم انډیواله بس درمانجن د شیدې ما نو دا ورته که نه شیدې د غواګانو خوښېږي که د سیرلیو غواګانو لیدونکو ګوره ښه زه که توتلی یم نو زه به زما عادت هم داسې نو تو ولې خاندې نو خندا راځي که نه په دې خاطر خندا نو چېرته درځي تا ته نه خاندم زه خپله خاندم یقین وکړئ لیدونکو دا ما پورې خاندي ښه ګوره ښه صحیح جوړ رو تاسو سره خبرې کوم ښه صحیح یم خو چې د مخ واړم نه پوهېږم چې ولې پنچر شوم دا علت چې دی په تا کې نه دی ما کې دی په دې خاطر پنچرېږي ښه دا راته وایي که نه چې کاروبار څه لري محصل یم کاروبار څه نه لرم او ستاسې برنامه همیشه تعقیبوم په دې خاطر زه ډېر خاندم که نه زه به چې یم ډېره مننه تاسو نه هم ډېره مننه کوم خیر اوسئ مصروفیت محصل یې بلې یو محصل یم ښه لیدونکو دا محصل دی او ګورم لکه ما غوندې روانې خبرې نه شي که زه نو ښه صفا خبرې کوم لکه د سامسنګ ګلیکسي موبایل اواز که نه خو نه پوهېږم چې دې ته ګورم بس هسې بیا لږ دمه به وکړم غږ خراب شو که نه بلکل او کله کله ټایر پنچرېږي که نه ستا زه پوهېږم نه نو تا چې دا چای راوړی دی ګوړې هم راوړی دی دا پیالې خو په خپله ډنډه کېږي که دغه دی زیړه کې کمه نه دا ستاسې برنامې ته انتظار ده دا چې کله خلاص شي که نه بیا به چای څکو که نه ملګري به هم راشي لیدونکو ته خبرې کوه چای اچوم ته خبرې کوه ونیسه سلامونه قدرمندو لیدونکو نن سلام ما اچوه بیا خراب شو ما اچولی سلام او ستا په ځای بیا ځلې زه اچوم که نه سلام شروع که قدرمندو لیدونکو نن دغه ورور سره ناست یم دلته د دې برنامه چې دی زه همیشه تعقیبوم وران لګن لیدونکي کومه دي دلته برنامه کې ګوري که نه هو وروره لایف یو که نه که لایف نه یو دا خو بیا جګېږي فیسبوک ته که نه خاصه صحیح ده هلته چې تا څپېړه خوړلی که نه لغمان کې هغه خبره همیشه یادېږي ما ته ګوره که څپېړې مه یاده کړم بیا ما ته ګوره کله کله غوسه هم راځي که نه بلکل پوهېږم ما ته ډېر غوسناک دي که نه ښه دا راته په راتلونکي پلان څه دی د څه شی په اړه دا اوس ګوره خپل د ژوند نه دی خبر چې ژوند کې سړی څه پلانونه لري او دا هغه دی خو نو ما درته چې ویل خراب شو که نه بیا پلان څه لري پلان همدا لرم کله چې پلان نه خیمه پلان څلور پخ والا پلان لري یو دوه لرم په کور کې شته بلکل ښه یو به تاله راوړم ښه یو ما دې خرڅوې ښه لیدونکو دا وه زموږ لږه شوخي سره وکړه بیا خدای خفه شوی نه او نه زما دا غږ نه خلي نه دا که تا ته په رښتیا کې په هغې دې سړی راشي ته به نسې خاندې نه پوهېږم که نه زه خو ستاسې برنامه همیشه ګورم چې کله تا لغت خوړلی کله تا څپېړه خوړل په دې خاطر چې تاسې ولیدلې زه ډېر خوشحال شوم نن چې تاسې سره مرکه کوم او تاسې سره یم زه ډېر خوشحالي احساس کوم او مننه کوم ستاسې ډېره مننه خدای چې خفه شوی نه مننه خواهش کوم په وروستیو کې رښتیا اعظم بخښنې سره په وروستیو کې څه پیغام لري هغه ځوانانو ته چې د پلار ګټې ته نازي پخې په بډه اړولي او خوري او سکي او کار بار نه کوي هغې ته څه پیغام لري خلکو ته زه پیغام همدا لرم چې د افغانستان ټولو ځوانانو ته درس ووایي او خپل پلار او مور خدمت وکړي که 10 روپۍ هم ګټلی شي باندې ووځي او شرم ونه کړي بوټ فالش کړي خو 10 روپۍ کور ته ویسي دا خو بیا ځلې بیا وران که که نه یاره بیا ځلې پنچر شوي که نه لیدونکو ګوره دې سړي وران که په 10 روپۍ تو قرآن وړ کېږي چې ته ورته 10 روپۍ یادې خو 10 روپۍ ګوره په یو ساعت کې ګټل کېږي 10 روپۍ په بل ساعت کې 10 روپۍ په بل ساعت کې په ورځ کې 80 روپۍ کېږي نو ډالر یادې خیر نه افغاني وروره ډالر په افغانستان کې څه کوي زموږ بانکونو کې ډالر نشته ته ډالر یادې نو دغه دی دا اوس که نه
یاره پښواک څخه خپرونه ختمه کړو د پامیر هندارې لیدونکو اوریدونکو بیا هم خدای چې دا خپرونه تر پای تاسو کتلې وي دا زموږ د نن خپرونه چې ما خو پیژنئ که نه یم پیژنئ قصه کې مو یو طرف ته مې کېدی خو د کیمرې برخه کې سراج الدین پژواک صاحب ملتیا کوي نو دغه خپرونه چې تاسو ته موږ راوړاندې کړه او نوم یې دی درز غوبل دغه درز غوبل خدای چې تاسو خوښ کړي وي او ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي بیا هم تر بلې خپرونې پورې چې زه حریف الله حقیار او ما سره سراج الدین پژواک صاحب چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تر هغې پورې د ځان ډېرې پام ساتئ د الله په امان